بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاست. د فزیک لومړي فصل لومړي چپټر ته ښه راغلاست. موږ او تاسو به په دې سیمسټر کښې انشاءالله دغه فزیک وایو چې لسم ایډیشن دی، سروي او جیومټریکلي یو نوع عمومي فزیک دی. دا د دې فزیک په لومړي فصل کښې لاندینې محتواوې شته. هیله ده چې تاسو به قلم او کتابچه ولرئ او دا شیان د سره نوټ کړئ. لومړی فصل د فزیک دا زموږ او ستاسو میژرمنټس یا اندازهګیري ده. موږ او تاسو به اول اندازهګیري وپېژنو چې اساسات یې څه شي دي، او د اساسات چې یو شی اندازه کوو هغه باید خپل ابعاد ولري. اساس د ابعادو باید وپېژنو. د هغه وروسته د اجسامو چې د څه څخه جوړ شوي دي د اجسامو هغه عمومي جوړښت به وپېژنو. کتله او کثافت ته به راسو چې یو د مهمو فکټورونو څخه دی. بیا د بعدي تحلیلونه دي او د واحداتو تغییر او تبدیر دی یو په بل باندې، او په آخر کښې به هم د اهمیت وړ ارقام سره وڅېړو. تر هر څه د مخه اول باید دا وپېژنو چې د فزیک تر ټولو اساسي برخه عبارت د میخانیک فزیک څخه ده. خو د فزیک څه شی دی؟ هر هغه شی چې تاسو په کائناتو کې وینئ هغه د فزیک ویل کېږي. هر هغه قواعد د کائناتو چې شاوخوا مشاهده کېږي، لیدل کېږي، دې ته فزیک ویل کېږي. فزیک یعنې د اجسامو د حرکت او د سکون حال د ریاضي په ژبه باندې تحلیلول، دې ته فزیک ویل کېږي. یا هم په بل عبارت که د نړۍ و هر شي ته فکر وکړو د فزیک د قوانینو څخه خالي نه ده. یعنې د فزیک قوانین تقریبا پر هر شي باندې یو نوع ډومیننټ دي. فزیک معمولا په شپږ برخو ویشل شوی دی. د دې مخکې چې د فزیک اجسامو ته ولاړ شو، د فزیک علم عبارت د اجسامو د ظاهري وضعیت د څېړلو څخه دی. د اجسامو ظاهري وضعیت څېړلو ته فزیک ویل کېږي. د فزیک علم په شپږو برخو ویشل شوی دی چې یو یې کلاسیکل میکانیکس یعنې لرغونی میخانیک دی، یا پخوانی میخانیک فزیک چې هغه میخانیک فزیک معمولا د هغو اجسامو سره یې سر و کار و چې هغه یو نوع د اتوم په پرتله باندې غټ و. هغه اجسامو څېړل چې هغه د اتوم په پرتله باندې غټ وي او د نور تر سرعت یې سرعت کم وي. که د هغو اجسامو سرعت موږ او تاسې مطالعه کوو چې هغه د نورو سرعت ته نږدې سي، هغه بیا کلاسیکل میکانیکس یا لرغونی میخانیک نه دی. هغه بیا بل ډول د فزیک دی چې هغه ته ریلیټیویټي یا نسبیت وایو، هغه وروسته وایو. دوهم برخه د ترموډینامیک ده. ترموډینامیک د فزیک هغه بخش ته ویل کېږي چې په هغه کښې هیټ یعنې تودوخه، ټمپریچر یعنې د تودوخې اندازه، او سټاټسټیکل بیهیویر آف سیسټم یعنې د اجسامو احصایوي حالت په نظر کې نیولو ته ویل کېږي. یا په بل عبارت په اسانه ډول داسې ویلی شو ترموډینامیک د فزیک هغه برخه ده چې حرارت، تودوخه او د داخلي انرژي ترمنځ تړاو څېړي. حرارت، د تودوخیزه انرژي او د اجسامو داخلي انرژي ترمنځ تړاو څېړي چې دا هر یو لفظ خود یې څه معنا لري، هغه ته بیا وروسته راسو. دریم بخش د فزیک الکترومقناطیس دی. الکترومګنیټیزم. الکترومقناطیس لکه څنګه چې نامه څه معلومیږي، برق او مقناطیس دا دواړه خاصیتونه په دربار کښې نیسي. د دې دواړو ترمنځ اړیکه چې الکترومقناطیسي ساحه تشکیلوي هغه هم په څېړنه په دربار کې نیول او هغه څېړل عبارت د الکترومګنیټیزم څخه دی. څلورمه برخه د فزیک اپټکس یا نور دی. د نور بیهیویر یا د نور روش څېړنه عبارت د اپټکس څخه ده. او نور په څه رقم د نورو اجسامو سره انټراکشن کوي، د تداخل کوي یا جذب کوي، یا څه رقم نوراني وړانګو ته انعکاس ورکول کېږي. دا هر څه څېړنه عبارت د اپټکس یا د نور څخه ده. پنځم برخه د فزیک عبارت د ریلیټیویټي یا نسبیت څخه ده. نسبیت یا ریلیټیویټي معمولا د اجسامو لوړ سرعت څېړنې ته ویل کېږي.
کم سرعت هغه سرعت یا هغه تیزی یا هغه چټکتیا چې د نور و تیزی او رفتار ته رسېدلې وي. یعنی تقریبا د اجسامو سرعت د نور د سرعت په پرتله باندې څېړل دې ته ریلیټیویټي یا نسبیت وایي. شپږم برخه د فزیک عبارت د کوانټم میخانیک څخه ده. کوانټم میخانیک د فزیک هغه برخه ده چې اجسام د کوچني سکیل څخه د غټ سکیل په اندازه یا د کوچني سکیل او د غټ سکیل ترمنځ تړاو څېړي. یا په بل عبارت کوانټم میخانیک عبارت د هغه فزیک څخه دی چې په د مایکروسکوپیک لیول اجسام د مایکروسکوپیک د اجسامو سره څېړي. یو جسم په مایکروسکوپیک ډول څه رقم اعمال ترسره کوي، څه رقم تعامل، څه رقم تداخل، څه رقم انټراکشنز ترسره کوي، هغه تړاو ورکول او هغه څېړل په مایکروسکوپیک ډول په یو غټ ډول سره دې ته کوانټم میخانیک ویل کېږي. د میخانیک فزیک دپاره تر ټولو عمده مهم او اساس شی اندازهګیري ده. اجسام څه رقم کولی شو چې موږ او تاسو اندازه کړو. په میخانیک کې معمولا موږ او تاسو د درو نوع ابعادو یا د درو نوع اجسامو څخه کار اخلو. دغه درې بعدونه یا دغه درې نوع اندازهګیري عبارت د طول اوږدوالي څخه دي، ماس یعنی کتله او ټایم وخت. په میخانیک فزیک کې همدغه درې اساسي واحدات دي چې یو د لینث یعنی طول دپاره، بل ماس کتلې او بل ټایم وخت دپاره کاریږي. اوس به راسو هر یو په ترتیب سره به وڅېړو چې د اوږدوالي دپاره څه څخه کار اخیستل کېږي، د وخت دپاره څه څخه کار اخیستل کېږي او د کتلې دپاره د څه څخه کار اخیستل کېږي. دا هر یو به وڅېړو. د دې د مخه چې طول په څه اندازه کېږي، کتله په څه اندازه کېږي، د وخت واحد څه دی، اول به راسو خودي واحد به وپېژنو چې واحد څه ته ویل کېږي، په څو ډوله دی. د فزیکي مقیاس یا اندازې دپاره یو سټنډرډ یو معیار ته ضرورت شته چې هر فکتور د فزیک باید یو بالمجموع یو د اندازهګیري واحد ولري چې هغه معمولا په دوه ډوله دي. یو فنډامنټل یونټس یا بیسیک یونټس دي، اساسي واحداتو ته ویل کېږي، او بل هم ډیرایو یونټس یا هم اشتقاقي واحدات دي. دریم ډول د واحداتو چې سپلمنټري یونټس یا اشتقاقي واحدات دي سته، خو فی الحال هغه څه صرف نظر کوو، همدغه دوه به یو څه سره وڅېړو. اول فنډامنټل یونټس یا اساسي واحدات، په ځینې کتابو کښې بیسیک یونټس هم ورته لیکلي دي. اساسي واحدات هغه واحداتو ته ویل کېږي په کوم کښې چې د نورو واحداتو څخه مرسته نه وي اخیستل سوې، یعنی د نورو واحداتو د ضرب حاصل و تقسیم حاصل څخه په وجود نه راغلي، خود یې خپل په ځان کې مستقل وي. دې ته فنډامنټل یونټس یا هم بیسیک یونټس ویل کېږي. په میخانیک فزیک کې بیسیک یا فنډامنټل یونټس دغه درې دانې دي چې یو د وخت یا ټایم دپاره کاریږي، بل د اوږدوالي یا لینت دپاره کاریږي، بل هم د کتلې یا ماس دپاره کاریږي. بعداً د بیسیک یونټس یا د اساسي واحداتو څخه یو بل نوع واحدات چې هغه ډیرایوډ یونټس یا هم فرعي واحدات دي. فرعي واحدات هغه واحدات ته ویل کېږي چې د دغه درو نورو اساسي واحداتو د اشتقاق یا د دوی د ضرب حاصل یا تقسیم حاصل څخه په وجود راغلي وي. که چیرې وخت او کتله یو پر بل باندې سره تقسیم کو یا سره ضرب کو یا اوږدوالی سره ضرب کو تقسیم کو، څه په لاس راځي؟ هغه مشخص کمیت چې په لاس راځي هغه عبارت د ډیرایوډ یونټس یا هم فرعي واحداتو څخه دی. لکه فرض مثال د سرعت واحد، سرعت واحد متر پر ثانیه دی. دا متر د اوږدوالي واحد دی، ثانیه د وخت واحد دی. نو متر پر ثانیه خود یو نوع فرعي واحد شو، ولې چې د دوو اساسي واحداتو د تقسیم حاصل څخه په وجود راغلی دی. همداسې ډول نور لکه تعجیل و، لکه قوه و، لکه مومنټم مخته به راسي انشاءالله. اوږدوالی لینث یا اوږدوالی څه ته ویل کېږي؟ اوږدوالی یا د طول تعریف په داسې ډول دی: the distance between 2 points in space. د دوو نقطو ترمنځ فاصله عبارت د طول څخه ده. د دوو مشخصو نقطو ترمنځ فاصله عبارت د اوږدوالي یا طول څخه ده. د اوږدوالي اساسي واحد متر دی.
متر داسې تعریف شوی دی که چیرې د ثانیې په 1/299,458 برخه کښې نور هر څونه فاصله طی کړله هغه فاصله عبارت د 1 متر څخه ده. که چیرې نور د ثانیې په 299,458 حصه کښې هر څونه فاصله په د خالیګاه کښې تېره کړله دغه فاصله عبارت د 1 متر څخه ده. د دې ځای څخه معلومیږي چې د سپیډ اف لایټ یا د نور تیزی یا چټکتیا عبارت ده د 299,458 ثانیې څخه متر پر ثانیه څخه. دا باید لري چې نور په هوا کښې یو رقم خپریږي او په خالیګاه یا په ویکیوم کښې بل رقم خپریږي. په ویکیوم یا په خالیګاه کښې چون هلته نور مالیکولونه نور مواد نه وي چې دوی تصادم او ټکر ورسره وکړي بناً شه په اسانۍ سره عبور کولی شي پینټریشن کولی شي. لیکن کله چې د اټموسفیر یا د مځکې و هوا ته راداخلیږي د هوا د مالیکولونو سره ټکر کوي بناً په اسانۍ سره تداخل نه پکښې کوي بلکې په سرعت کښې یو څه کمښت ترمنځته راځي. دا خو د اوږدوالي واحد متر چې داسې تعریف شوی دی په سټنډرډ ډول. بل به راسو و کتلې ته. کتله څه ته ویل کېږي؟ د کتلې اساسي واحد کیلوګرام دی. کیلوګرام موږ ورته داسې تعریفوو. کیلوګرام په حقیقت کښې یو د پلاټینیم ایریډیم څخه یو جوړ شوی الیاژ دی چې په استوانهیي ډول سره یې جوړ کړی دی او د فرانسې د سیورس په ښار کې ایښولی دی. د فرانسې د سیورس په ښار کښې ایښودل شوی دی. یعنې پروټوټایپ یې یا د دې هغه اصلي شکل یې یو په د فرانسې د سیورس په ښار کې پروت دی او بل هم د امریکا په ګیټسبرګ میریلینډ کښې پروت دی بل دانه یم. دغه کیلوګرام په اصل کښې د پلاټینیم او ایریډیم د دغه دوو فلزاتو د الیاژ څخه جوړ دی. پلاټینیم او ایریډیم الیاژ چې کله سره یو ځای سي دا تقریبا یو ډیر سټیبل یا پایدار الیاژ دی چې په اسانۍ سره نور مواد د دې سره تعامل نشي کولی. د هوا په مقابل کښې هم د یو نوع مقاومت ښیي د نورو موادو په مقابل کښې هم یعنې کم په کتله کې چندانې تغییر نه راځي. نو بناً دوی د پلاټینیم او ایریډیم څخه د کیلوګرام جوړ کړی دی. 90% د پلاټینیم دی او 10% ایریډیم دی د الیاژ چې دوی جوړ کړی دی. دا د کیلوګرام هغه سټنډرډ تعریف دی. نور د اوبو له جنسه موږ ورته کیلوګرام تعریفولی شو خو د فعلال لپاره هغه څه صرف نظر کوو همدغه ستاسو په کتاب کې لیکل. راغوسو وخت ته چې وخت څه شی دی. وخت په حقیقت کښې یو نه لیدونکی کمیت دی. یعنې وخت هغه فزیکي کمیت دی چې په سترګو نه لیدل کېږي د مشاهدې وړ نه دی لمس کېږي نه بلکې یو نوع موږ ورته په دماغ کښې تصور کولی شو چې یعنې وخت هغه پرلهپسې پدیده ده زموږ ورته په دماغ کې چې پر ټولو اجسامو باندې تېرېږي او په عین شان سره تېرېږي. کم وخت چې فعلال پر ما تېرېږي همدا اوس پر دغه لیپټاپ پر دا موس پر چوکۍ پر دیوال پر دې ټولو باندې تېرېږي دا وخت. یعنې وخت په حقیقت کښې پرلهپسې قیمت دی. پرلهپسې په سیریز ډول پی در پی په مسلسل ډول سره روان دی. بازګشت یا بیرته ګرځېدنه نه لري. یو بودي کمیت دی صرف یو ډایرکشن لري پر یوه خوا باندې دا د وخت جهت دی. بیرته راګرځي نه منفي په وخت کښې نسته. او د وخت د اندازه کولو لپاره معمولا د یو تکراري پیښې څخه کار اخیستل کېږي. هغه پیښه چې په مکرر ډول سره سرته رسول کېږي. موږ او تاسو خپل په روزمره ژوند کې د وخت لپاره تر ټولو مساعد شی ورځ ټاکلې ده. ورځ په حقیقت کښې یو پرلهپسې تکرارېدونکې پیښه ده چې مځکه خپل د محور پر شاوخوا باندې سر راڅرخي. د دغه تکراري څرخېدو په نتیجه کښې هلته ورځ مکمل سره اوړي. نو د وخت د واحد د ټاکلو او د هغه د اندازه کولو وسیلې د جوړولو لپاره همیشه د تکرارېدونکو پیښو څخه ګټه اخیستل کېږي. هغه پیښه چې همیشه تکرارېږي. هغه ساعتونه چې زموږ ستاسې په لاس دي یا جوړ شوي دي
یا دیوالي ساعتونه په دې کښې ټوله یو پنډولم یا رقاصه استعمال شوې ده چې هغه یو تکرارېدونکی حرکت لري. د دغه تکرارېدونکي حرکت په نتیجه کښې دوی موږ او تاسې ته هغه وخت راشي. وخت پخوا داسې تعریف شوی و د وخت واحد سیکنډ ثانیه. د وخت واحد ثانیه ده په اس آی یا په سیسټم انټرنیشنل کې ثانیه داسې تعریف شوې وه چې د مځکې یو پر وخت د وخت واحد ثانیه ده. ثانیه داسې تعریف شوې وه چې د مځکې چې یو سولر ډے یا یو شمسي ورځ که په 40 مساوي حصو وویشو یوې حصې ته یې ساعت ویل کېږي، او که هغه بیا په 80 مساوي حصو وویشو یوې حصې ته دقیقه ویل کېږي، او هغه که بیا په 80 مساوي حصو وویشو یوې حصې ته ثانیه ویل کېږي. اوس نو بالمجموع که چیرې یو سولر ډے یا یو شمسي ورځ په 84,400 مساوي حصو وویشو یوې حصې ته به یې ثانیه وویل شي. دا پخوانی تعریف و لرغونی تعریف و د ثانیه ده. وخت واحد چون ثانیه ده، ثانیه اوس داسې تعریف شوې ده. ثانیه د سیزیم اټوم 9,2,601,770 ځله یو پیریود یې عبارت دومره اهتزازونه په یو وخت کښې عبارت ده یوې ثانیې څخه دی. یا په بل عبارت ویلی شو که چیرې یو د سیزیم اټوم ولرو، د سیزیم اټوم چې 133 اټومي وزن ولري، دی په اکسایټډ حالت کښې په هغه حالت کښې چې الکترون یې یو اندازه انرژي د لاسه ورکړي، نو یعنې کښته مدار ته راسي، په دې وخت کښې د یو اندازه نه لیدونکي وړانګې د ځان څخه خپروي. دغه نه لیدونکي وړانګې په د امواجو په شکل باندې را روانې دي او هغه هم عرضي موج دي. داسې څپې دي، داسې امواج دي چې درلودونکي د اعظمي نقطو او درلودونکي د اصغري نقطو دي. که چیرې دلته یو پرده ورته وځړوو، دغه اعظمي نقطې یې د دا پردې څخه که چیرې 9,102,601,770 واره تیر سي، هغه وخت چې موږ او تاسې ریکارډ کړی وو په څونې وخت کې چې دغوندې اعظمي نقاط د دې یو پردې یا د دې یو ډیټکټر څخه تیر سوله یا دومره اهتزازه پکښې حس سوله، هغه وخت عبارت د یوې ثانیې څخه دی. هغه وخت ته یوه ثانیه ویل کېږي. د ثانیې د اندازه کولو دپاره یا ثانیهګر دلته په ډېر عصري ډول سره جوړ شوي چې هغه ته اټومیک کلاک یا اټومي ساعت ویل کېږي. ډېر دقیق جوړ شوی دی چې د ثانیې ډېر دقیق اندازه دلته پکښې راشي. دا یې په اصطلاح هغه پروټوټایپونه دي. د اندازهګیرۍ دپاره نور عمده واحدونو ته به راسو. د فزیک و عمده میخانیک فزیک شي و عمده اساسي واحدونه دي. په عمومي فزیک شي و اساسي واحدات شته. هغه اساسي واحدات عبارت دي یو د طول څخه، بل د کتلیت څخه، بل د وخت، بل الکتریک کرنٹ یا برقي جریان دی، بل ترموډینامیک ټمپریچر یا د تودوخې اندازه یا تودوخې درجه ده، بل اماونت اف سبسټنس د مادې مقدار، او لومینس انټنسټي یا د نور شدت دی. طول په متر سره اندازه کیږي، کتله په کیلوګرام سره، وخت په ثانیه، برقي جریان په امپیر سره اندازه کیږي، ترموډینامیک ټمپریچر یا د تودوخې اندازه په کیلوین سره اندازه کیږي، اماونت اف سبسټنس د مادې مقدار په مول سره اندازه کیږي، او د نور شدت په کنډیلا سره اندازه کیږي. د متر مخفف کوچنی ام، د کیلوګرام مخفف کې جی چې دا یو کې غټه ده او جی د ګرام په معنا ده. ثانیه په ساده اس سره لیکل کیږي، په ځینې کتابو کې په اس ای سی سره هم لیکل کیږي، امپیر په ای سره او په ځینې کتابو کې په ای ام پی سره لیکل کیږي، کیلوین په غټه کې سره، مول ساده مول لیکل کیږي، او کنډیلا صرف سی ډي لیکو. لیکن دا په یاد لري ورونو چې په نیوټینین میکانکس یا کلاسیکل میکانکس یا په میخانیک فزیک کې درې عمده اساسي واحدات عبارت د طول، وخت او کتلیه څخه دي.
د اجسامو د اندازه کېدو لپاره دوه سیستمونه معمولا استعمالیږي چې یو میټریک سیستم دی بل انګلیش سیستم دی. په نړۍ کې نور سیستمونه هم شته چې تقریبا اکثره غټ هیوادونه ځانته سیستمونه لري، لکه د روسیې سیستم MTS دی. خو د هغو څخه موږ او تاسې دلته صرف نظر کړی دی ولې چې هغسې راونیسې ډېر سیستمونه یې دا ټول زده کول نه موږ او تاسې د دې ټولو زده کولو سره مو سره کار دی، نه په د واحداتو په سیستم کې موږ او تاسو داسې PhD کوو یا داسې یو لیکنې پکښې کوو، هغه ته ضرورت نشته. فلحال صرف د دې لپاره چې لږ څه په پوه شو د اندازهګیرۍ سره وویلی شو، نو ځکه موږ او تاسې دغه سیستمونه مذکور کړي دي دلته. SI په معنا د سیستم انټرنیشنل دی. SI سیستم انټرنیشنل یعنی بین المللي سیستم. د واحداتو د اندازهګیرۍ لپاره یو بین المللي سیستم جوړ شو. په بین المللي سیستم کې معمولا LMT څخه کار اخیستل کیږي. L په معنا د طول یا د اوږدوالي دی، M په معنا د کتلې دی او T په معنا د وخت دی. په SI سیستم کې یا په سیستم انټرنیشنل بین المللي سیستم کې د اوږدوالي واحد متر دی. په امریکایي سیستم یا هم په برطانوي سیستم کې واحد فوټ دی. کتله په کیلوګرام سره اندازه کیږي، په امریکایي سیستم کې په سلک سره اندازه کیږي. وخت په ثانیه سره اندازه کیږي، په امریکایي سیستم کې هم وخت په ثانیه سره اندازه کیږي. ثانیه د ټولو لپاره د وخت واحد دی چې هر رقم سیستم وي، صرف فرق یې په طول او په کتله کې دی. رابطو اجزا او اضعافو ته لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي هر کمیت خپل اجزاوې لري او هر کمیت خپل اضعاف لري. اجزا د جز څخه اخیستل سوې ده، معنا یعنی ویشنه کوچني کېدل، او بل اضعاف د اضافه کېدو په معنا یعنی د تزاید په معنا ده، د ډېرېدو د اضافه کېدو په معنا ده. دغه پریفکسز یعنی مختاړي یا هم پشون پیشون چې ورته وایي یعنی د کمیت د مخه چې راځي هغه په دې ډول دي. که چیرې د اجزاو ته راسو، لسمه حصې ته DC ویل کېږي، سلمې حصې ته سانتي ویل کېږي، زرمې حصې ته ملي، یو میلیونمه حصې ته مایکرو ویل کېږي، د هغسې لس په توان د منفي نه حصې ته نینو، لس په توان د منفي دولسمې حصې ته پیکو، لس په توان د منفي پنځلسمې حصې ته فیمټو، ایټو، زیپټو تر هکټو پورې. دغه هغه د دوی د اجزاو نمونه دي چې د هر کمیت مخ ته راځي. یعنی که متر یې په سلو مساوي حصو باندې متر وویشي هغه ته سانتي متر ویل کېږي، د داسې وروسته یو M سره لیکو. که چیرې متر په زرو مساوي حصو وویشي د ملي وروسته یو M سره ولیکه، معنا ملي متر، یعنی دغه متر مو په زرو مساوي حصو ویشلی دی. وخت چې په حصو یې وویشي باید په صورت کې توان یې منفي سي. که چیرې مخرج ته ځي یا یو تقسیم پر همدغه عدد بیا کېدای سي لس په توان د درې یا هم زرو سره ولیکو. او اضعاف هم په دغه ډول چې ډیکا معنا لس چنده، یو ډیکا متر یعنی لس متر. هکتو معنا سل یعنی لس مربع، یو هکتو متر یعنی سل متر. کیلو معنا زر یا لس په توان د درې، کیلو متر یعنی زر متره. میګا لس په توان د شپږ، ګیګا لس په توان د نه، ټیرا لس په توان د دولس، ترپیټا، اګزا، زیټا، یوټا یعنی لس په توان د څلرویشت پورې زده. برمناسو د مادې و جوړښت ته ټول اجسام د ډېرو کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي. یو وخت کې داسې یو فلسفه موجوده وه په پخوا وختو کښې چې اجسام د داسې ذراتو څخه جوړ شوي دي چې هغه ذرات که چیرې په کوچني ترین مقیاس سره موږ او تاسې راواخلو وروسته بعدا د تجزیه کېدو وړ نه دي، چې هغه ته اټوم ویل کېږي. ا او ټوم. اټوم یو یوناني کلمه ده چې ا یې جلا، ټوم یې جلا ده. ا معنا غیر قابل، ټوم معنا تجزیه، یعنی غیر قابل تجزیه ذره ده. دغه فلسفه یا دغه فکر، دغه سوچ تر ډېره وخته پورې موجود و چې اتوم هغه کوچنی ترینه ذره ده، کوچنی ترین واحد د مادې دی چې د هغه وروسته دی بلا تجزیه وړ نه دی، سره کوچنی کېږي نه، دا یې تر ټولو او کوچنی ترین مقیاس دی، کوچنی ترین اندازه یې ده.
لیکن په مرور د زمان سره دا وپېژندل شول چې یا اتوم هم په حقیقت کښې د نورو ذراتو څخه جوړ دی، خپله د هستیه څخه جوړ دی، خپله د مدارو څخه جوړ دی. په هسته کښې یې پروتونونه او نیوترونونه دي، په مدارونو کښې یې الکترونونه د حرکت په حال کښې یې. اوس به راسو د مادې و تعریف ته. ماده په حقیقت کښې عبارت دی د هر هغه شي څخه چې په سترګو ولیدل سي، په لاس لمس سي، دې ته ماده ویل کېږي. هر تعریف خپل استثناءات لري. یو څوک به ووایي چې هوا خو هم ماده ده، غازات نه په لاس لمس کېږي نه په سترګو لیدل کېږي. بیا نو دوهم تعریف د مادې ورته لرو، هر هغه شی چې درلودونکی د کتلې او په فضا کې یو ځای اشغال کړي هغه ته ماده ویل کېږي. هر هغه شی چې کتله ولري هغه ماده ده. داسې اجسام شته چې ډېر کوچني وي، ډېر کوچني وي، ولې کتله خامخا لري. هر جسم چې کتله ولري انرژي لري، هر جسم چې انرژي لري خودي کتله لري. خو دا چې څه رقم کتله لري، څه رقم انرژي لري، د دې مبحثو داخلېدو ته بیا کوانټم فزیکس ته ځو، هغه وروستي موضوعات دي. د هر شي دپاره که چیرې موږ او تاسې غواړو چې په یو جسم ښه مطالعه کړو یا یو فزیکي پدیده پیښه ښه مطالعه کړو یا فزیکي جسم مطالعه کړو، د هغه موډل باید جوړ کړو. موډل څه ته ویل کېږي؟ موډل د حقیقي اجسامو یو کاپي، یو کوچني سمپل ته ویل کېږي چې جوړ کړو. فرضاً یو مهندس دی، یو انجنیر دی، یو غټ تعمیر ډیزاینوي. فرضاً 50 منزله تعمیر دی ډیزاینوي. دا 50 منزله تعمیر چې دی ډیزاینوي، اول دی را اخلي دا د 50 منزله کم چې د ده په دماغ کې موجود دی چې څه رقم به یې زه ډیزاینوم، د دې یو موډل د کاغذ څخه جوړوي، د کاغذ پر مخ باندې، یا په بل عبارت وایو چې د لرګیانو څخه د دې موډل جوړوي. اوس نو موډل دوه رقم سو، هم په شکلي ډول سو، هم په جسمي ډول سو. د اجسامو موډل جوړونه په جسمي ډول لکه 50 منزله تعمیر چې ته د لرګو څخه جوړ کړې په میز باندې درته کښېږدي، دا یې په جسمي ډول موډل سو ته جوړ کړي. بل د شکل په ډول باندې موډل هغه ستا په ذهن کې چې څه رقم موجود دی ته راولاړېږي، د مهندس یا د انجنیري دماغ د روی په کاغذ باندې هغه رسموي. دغه ترسیم په 2D شکل یا په 2 بعدي شکل باندې دې ته شکلي موډل ویل کېږي. نو اوس د دې لپاره چې موږ او تاسو د نورو موادو په هغه کوچني ترین ذراتو باندې پوه سو، لکه اتوم، د اتوم هم باید یو موډل تشکیل کړو، موډل یې جوړ کړو. په شکل چې دلته یو د سرو زرو مکعب راخیستی دی، که چېرې د سرو زرو مکعب راواخلو سره زوم یې کړو، دننه ولاړ سو، غټ یې کړو، اخر موږ همداسې به ووینو چې دا د سرو زرو اتومونه یا مالیکولونه یو بل ته ډېر نږدې په کمپکټ حالت کښې پراته دي. دا هر اتوم که چېرې راواخلو نور یې پسې غټ کړو، انالایز یې کړو، موږ او تاسو ته به دلته یو مکمل د سرو زرو اتوم راوښیي. د یو اتوم چې زوم کړو موږ او تاسو ته به هسته او مدارونه راوښیي. په هسته کښې پروتونونه او نیوترونونه دي او په مدارونو کښې بیا الکترونونه د حرکت په حال کښې دي. که چېرې پروتون او نیوترون راواخلې نور یې پسې زوم کړې سره غټې کړې، تا ته به ورې کوارکس په نظر درسي. پروتون او نیوترون خپله د نورو کوچني ذراتو څخه جوړ شوي دي چې د کوارکس په نامه سره دي. اوس پروتون چې دی هغه د 2 اپ یو ډاون کوارکس څخه جوړ دی. یعنې دا په حقیقت کښې ټوله یو موډل سو. په حقیقت کښې نو خو اتوم خو نو داسې نه دی لکه دا اوس چې موږ او تاسې دلته رسم کړی دی، یا دا رقم راته ولاړ دی، پروتونونه داسې ژېړ رنګ لري او نیوترون داسې سور رنګ لري، یا دا ما صرف یو موډل دی موږ او تاسې رسم کوي. دا موډل مو د دې لپاره رسم کوي تر څو موږ او تاسې اتوم په صحیح ډول سره تعبیر کړای شو چې اتوم څه رقم شکل شاید ولري، حالانکې اتوم تر ننه پورې چا نه دی لیدلی. اتوم د اجسامو تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده، یوناني لفظ دی، معنا یې د غیر قابل تجزیه. ټول اجسام د اتوم څخه جوړ شوي دي. کیمیاوي مواد د اتومي نمبر د روی څخه پیژندل کېږي او اتومي نمبر عبارت دی د پروټونو د اندازې څخه چې په هسته کښې موجوده وي، او بل کتلوي نمبر دی د اجسامو کتلوي نمبر یا ماس نمبر، هغه د اتوم د پروټون او د نیوټرونو مجموعه ده، د دواړو مجموعې ته ماس نمبر یا کتلوي نمبر وایي. د پروټونو شمیر د یو عنصر دا تغیر نه کوي،
لیکن نیوټرونونه یې کیدای شي تغیر وکړي. که چېرې نیوټرون تغیر وکړي هغه د هماغه عنصر ایزوتوپ دی، لیکن که پروټون تغیر وکړي په دې پوه هغه بالکل هغه عنصر نه دی، بل عنصر ته واوښتي که چېرې کم شو یا اضافه شو باندې. کوارکس تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده چې خود یې پروټون او نیوټرونونه ځینې جوړ شوي دي. کوارکس په 6 ډوله سره ویشل شوی یا په 3 عمده ډوله سره ویشل شوي دي. دوی بیا خپل ځان ته اقسام لري چې یو اپ ډاون دی، بل سټرینج، چارم، ټاپ او باټم دی. په دې کښې اپ، چارم او ټاپ د دغه درو مقدار د الکترون د پلوه مثبت 2/3 دی. ډاون، سټرینج او باټم دغه درې چې بیا دي د دې مقدار د الکترون د پلوه -1/3 دی. رابطو بعدي تحلیل ته چې دا به زموږ او ستاسې راتلونکی درس وي. ومن الله.